په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې مولوي هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې د فبروري 12 په لومړي ځل کندهار کې د پوهنتون استادانو او محصلانو په یوه لویه غونډه کې وینا کړې ده. د دغه وزارت ویان حفیظ ضیاء الله هاشمي پر ایکس حواله رسنۍ خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې نوموړي په خپله وینا کې د علم پر ارزښت او د دیني او عصري زده کړو د اهمیت په اړه خبرې او استادانو محصلانو ته لارښوونه کړې چې دواړه علوم په اخلاص سره زده کړي. هغه ویلي له تاسو څخه مو غوښتنه ده چې د خپل هیواد د شهیدانو او مبارزینو او قهرمانانو تاریخونه ولیکئ او په نړیواله کچه یې معرفي کړئ، ځکه مجاهدینو په سختو حالاتو کې د الله تعالی په نصرت سره دا هیواد آزاد کړ او اوس تاسو وار دی چې د خپل علم او پوهې پر مټ افغانستان په نړۍ کې سیال کړئ او دومره زحمت وګالئ چې بهرنیان دلته راشي، تاسو څخه زده کړې وکړي او د خپل علم په مرسته پر نړۍ حکمراني وکړئ. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د ټولو ګډ کور دی او هر یو له تاسو څخه په دې نظام کې ځانګړی ځای لري. افغانستان اسلامي امارت د طالبانو حکومت تاسو ته خیر اراده لري. مدرسه او پوهنتون سره نور یو دي او د دواړو علمي ادارو ساتنه او حمایه پر موږ لازمه ده.